حضرت موسی علیه السلام چې کله د فرعون مقابله تر وړاندې، فرعون په خپل وخت کې ډېر لوی جابر او ډېر لوی ظالم حاکم او د مځکې پر ډېره کوره باندې تنها د هغې حکومت. حضرت موسی علیه السلام غریب دی، یو لنګ لري چې کله خیرن سي هغه لیرې یو ځای ولاړ سي پر شنه باندې هغه پریولي پر کاڼو باندې اوار کې دی لس ورته ناست دي چې هغه وچ سي بیا یې وتړي بیا راسي د فرعون په مقابل کې. فرعون ته الله تعالی دومره حکومت د هغې د دې ځای سره دې ځای پورې دا ټوله بدن په سونه کې ډک دی. هغې چیغې کې الیس لی ملک مصر، د مصر بادشاهي زما ده، وهذه الانهار تجري من تحتي، دا ټول حکومت او ساز و سامان زما دی. موسی زما مقابله څنګه کوي؟ حضرت موسی علیه السلام چې کله مقابلې ته راوړاندې د موسی علیه السلام سره صرف یو ورور هارون علیه السلام ورسره دی. د دې په مقابل کې 80,000 جادوګران هغې د موسی علیه السلام او د هارون مقابلې ته راوړاندې، ځکه د فرعون او د هغې د حکومت رایه دا وه چې موسی علیه السلام نعوذ بالله جادوګر دی. چې کوم جادوګران راوړاندې سلو، هغه جادوګران دومره دنیا فرسته خلک چې د جادو د مقابلې د شروع څخه مخکې لا د فرعون سره یار خپله معاملات پای ته رسي، خپله خبر ورسره خلاصوي او خپل قیمت ورسره معلوموي. او سورته ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین داسې آیات راځي. ایا زموږ به مزدوري موږ ته به څه راکول کېږي که موږ چیرې دا مقابله د موسی سره وګټله؟ د فرعون سره وختي لا خپله سودا پای ته رسي. فرعون سوی نعم وانکم لمن المقربین، تاسو به زما ډېر قریب خلک یاست، تاسو به ډېر. چې کله هغې خپلې رسۍ غورځوي او موسی علیه السلام د هغې مقابلې ته راځي، د هغې 80,000 رسۍ 80,000 ماران سو او ماران د دې غرونو په شان را روان سو. حضرت موسی علیه السلام لږ وبېرېدی، الله دستي ورته لا تخف، بېرېږه مه، تم خپله لکړه وغورځو. د چې کله لکړه ورته وغورځوله هغه نری مار دی، هغې خوله سره وازه که د دوی ماران یې ټول تیر کړو، په میدان کې یې کړه پر لګرس. چې کم څوک د فرعون د طرفه مقابلې ته راوړاندې سوي وو، هغې چې دې نظام ته وکتل، دې عمل ته یې وکتل، د هغې په دماغ کې دا راغله چې دا جادو نه دی. که جادو وای بیا خو په دنیا کې زموږ څه چا نسوه ګټلی. په جادو کې صرف نظربندي د هغه شی دی ستا نظر ورباندې بند سي، ستا په نظر کې بل شی سي. اوس د دې د نظربندۍ د مات هر څه زده و، دی چې خپل منترونه ورباندې وویل د موسی علیه السلام لکړه صرف هغې کې نظربندي نه وه، هغې حقیقتا په مار باندې بدله سوې وه. نو دستي د دې دماغ له خبره ورغله چې دا جادو نه دی. په هغه ځای کې پر موسی علیه السلام دستي ایمان راوړی او د نبوت باندې د ایمان راوړلو څخه وروسته دستي د موسی علیه السلام معجزه ولیدله. او دریم نمبر یې لږ ساتکۍ د موسی علیه السلام صحبت ولیدی چې د موسی علیه السلام سره په یو میدان کې ودرېدل. بس دا درې شی پر موسی علیه السلام باندې ایمان راوړل، د ایمان څخه وروسته معجزه لیدل او د معجزې څخه وروسته د نبي لږ صحبت پیدا کول، د نبي په مجلس کې یو ساتکۍ درېدل. دستي د خولې څخه چیغې کې قل آمنا برب موسی و هارون، موږ د موسی او د هارون پر رب باندې ایمان لرو. فرعون دستی په غصه کې راغلی، قل آمنتم قبل ان آذن لکم، زما اجازه لا نه درغلی، تی بیا څنګه پر موسی باندې ایمان راوړی؟ مارا ورته په غصه سو، ولأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولأصلبنکم فی جذوع النخل ولتعلمن اینا اشد عذابا وابقى. لوس به ملاسونه پښې چپه او راسته سره در پرې کم، دا لاس دا پښه او پر دې سولیو پر پانسۍ باندې به وزړوم. او اوس به دستي تا در معلومه کم چې زه ته سخت عذاب در کولی سم که د موسی رب سخت عذاب در کولی سم. دې دستي ورته قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. هغې وایي چې موږ څه ولیدلو او موږ څه مشاهده کو او زموږ د موسی علیه السلام د طرفه چې کومه معجزه ولیدله
نو موږ اوس د موسی علیه السلام باندې د ایمان راوړلو بغیر بل لار نه لرو. فخذ ما انت قاض چې څه دي په وسه کې نه دي هغه راسره وکړه. که مرو هم تیار یو او که پانسی کېږو هم تیار یو، که مې لاسونه پښې پرې کېږي هم تیار یو، هر قسم عذاب ته موږ تیار یو. او چې ستا په وس کې نه کېږي هغې وکړه، او چې ستا په وس کې څه راسره پوره دي هغه راسره وکړه. تاسو ګورئ د دومره انقلاب ولې راغلی. ما درته ویل دغه جادوګر یو ګړی مخکې د مقابلې څه مخکې هغه دومره د دنیا محبت او د دنیا عاشقان دي چې د مقابلې څه مخکې یار سودا خلاصوي. فرعون ته وایي څه به راکوې څونه به راکوې څه به راسره کوې. هغه ورته انکم لمن المقربین، تاسو به زما وزیران یاست، تاسو به زما د حکومت هغه اهم انسانان یاست او ستاسو سره به دا کوم. لیکن چې کله د نبی صحبت پیدا کوي او د نبی سره په څنګ کې یو ساعت کې ودرېدل، د نبی د صحبت اثر هغه و چې بیا پر خدای او پر دین او پر ایمان باندې دومره کلک ودرېدو چې بیا نه د صرف سودا د صرف پر واسطه، نه د بدن د اندامو د پرې کېدلو پر واسطه، نه پر پانسۍ باندې د زړېدلو پر واسطه، بیا د یو حاکم جابر په مخ کې دا ورته وایي فقض ما انت قاض چې څه دي په وسه کېږي وکړه. زه دا درته وایم صحبت صالح تورا صالح کند. د نیکو خلکو سره کښېنستل، د نیکو خلکو مجلس اورېدل، د هغې خلکو په مجلس کې کښېنستل چې د کوم چا په مزاج کې د آخرت فکر نو بیا خو هغه فکر د انسان دماغ ته راشوه کېږي او هغه فکر په دنیا کې د ټولو بیماریو څخه د خلاصون ذریعه ده. زکات ما درته ویل د آخرت فکر چې د چا سره نه وي د هغې رنګ د انساني د هغې زندګي د درندهی، هغې بیا نه حلال پیژني نه حرام پیژني، نه روا پیژني نه روا پیژني، نه ظلم پیژني نه نور څه پیژني، چې هر څه یې وکړو هغه کوي ځکه د آخرت فکر نه وي. او دې ته صرف په رنګ باندې سړی انسان ویلی سي، په عمل کې دا انسان نه دی. لیکن چې د آخرت فکر د انسان په دماغ کې رالی بیا خو هغه انسان بهترین انسان، بیا خو هغه انسان زندگی د هدایت یو نمونه وي، بیا خو د هغه انسان څخه انسانان نفع اخلي، د هغې څخه همسایګان نفع اخلي، د هغې څخه قریبان نفع اخلي، د هغې څخه بیا ټوله انساني معاشره نفع اخلي، د هغې زندگی په دنیا کې هم د نفع ډکوي او په آخرت کې هم د نفع ډکوي.